د خوشحالۍ آبادۍ او پرمختګ خبرونه طالبانو هغه کار ته ملا تړلې چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه نه وو شوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو نورستان کې هوایي زانګوګانې جوړوي. افغان تور شرکت او په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې انجینران نورستان ته د یوې سروې لپاره تللي وو ترڅو هلته د سیلانیانو لپاره زانګوګانې جوړې کړي چې دوه غرونه به د کیبلونو په واسطه یو له بل سره ونښلول شي او د سیاحت ترڅنګ به ترې عواید هم ترلاسه کیږي. عام افغانانو بیا د یاد اقدام هرکلی کړی او وایي نورستان لکه کشمیر غوندې ښایسته ځایونه لري. دا چې اوس هیواد امن دی نو که هلته دا پروژه عملي شي نو ډیر شمیر سیلانیان به د چکر لپاره ورشي. دوهم، د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د سرپرست حکومت له واکمنېدو سره یو شمېر بهرنیو کمپنیو د برېښنا کانونو، کرنې، ترانسپورټ، ګمرکونو، ترانزیت، صنعتي پارکونو او ریل پټلۍ په برخه کې د شاوخوا 10 میلیارډ ډالرو پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې او په ځینو برخو کې عملي چارې هم پیل کړي دي. دریم، د اوسپنې ویلي کولو کارخانو ټولنه وایي چې په دې وروستیو کې په یاده برخه کې نږدې 1500 میلیونه ډالره پانګونه شوي او دې سکتور د پام وړ پرمختګ کړی. د یادې ټولنې اجرایوي رئیس وایي چې په افغانستان کې د فولادو صنایع 240 فابریکې شته چې په هیواد کې دننه یې شاوخوا زرګونه خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده. څلورم، د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په راروان کال کې به په بدخشان ولایت کې 44 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ شي. دغه څرګندونې د عامې روغتیا وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال محمد حسین غیاسي په کابل کې د بدخشان ولایت د روغتیایي ستونزو په اړه جوړې شوې غونډې ته په څنډه کې کړي. هغه ویلي د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې د بدخشان په مرکز او ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه په کمي او کیفي توګه ارتقا ورکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.